السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو کم ملګری چې نظر شوي دي، نظر په لګېدلې دی، د چا سترګو وښلي دي، خپله نظر شوي دي، یا د دوی کور کې څوک نظر شوي دي، ښځه نظر شوي دي د چا، یا بال بچ نظر شوي دي، یا خپلوالې نظر شوي دي، یا رونه خویندې نظر شوي دي، چې څوک هم د نظر شوي دي، نو دغه ملګري دي دا ویډیو وګوري. په دې کې زه تاسو ته د حضرت جبرائیل علیه السلام ښودلی شوي داسې دعا درښیم، که چېرې دغه دعا په مریض باندې شوف کوي، هغه مریض باندې چې څوک نظر شوي دي یا خپل څوک نظر شوي دي، نو په خپل ځان باندې که ورشوف کی، نو ان شاء الله د دې په برکت سره به دغه مریض مکمل صحیح شي. چې څوک نظر شوي دي دغه نظر به ختم شي، چې څونه تکلیف ورته دا تکلیف هم ان شاء الله د الله تعالی په فضل سره دا به مکمل ختمي کی. ټیک شو؟ نو دا ویډیو وګورئ، زه تاسو ته دعا هم درښیم او ورسره په سکرین باندې درته لیکم، بیا د ځان له سکرین شاټ واخلئ، دا دعا بیا په دغې باندې ورشوف کوئ، په ماشوم باندې، په ماشوم کوي یا که نور څوک نظر شوي په هغې باندې ورشوف کوئ. عموما دا ماشومان ډېر زیات نظره کېږي، نو په دې باندې ورشوف کولی شي. که څوک لوی نظر شوي په هغې باندې ورشوف کولی شي. ټیک شو؟ نو راځو لومبۍ حواله وورئ چې کوم کتاب کې یا کوم تفسیر کې دا موجوده ده. نو دا د تلومبیا ویم حواله ټول نه مخکې حواله دا ده چې دا په تفسیر ابن کثیر غټ تفسیر دی او انتهایی اوچت تفسیر دی. هغې کې په جلد نمبر 5 کې صفحه نمبر 416 په دې باندې دا کتی شیل ته بیا حواله. ټیک شو؟ نو دی سوی او ابن عساکر دی کوم دی کې دی که نه چې یو ځل حضرت جبرائیل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. نو جبرائیل علیه السلام چې څنګه حاضر شو، نو نبی علیه السلام دغه ټیم ډېر زیات غمګین او ډېر خفه و. نو حضرت جبرائیل علیه السلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله ولې خفه ولې غمګین؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې حسن او حسین د نظر شوي دي رضی الله تعالی عنهما. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواږن وسی ډیر زیات په ګرانو. نو نبی علیه السلام ته فرمایل چې دی د نظر شوي دي. نو حضرت جبرائیل علیه السلام دال ته فرمایل چې بېشکه چې کم قابل شي وي، یعنی ښکلی شي وي یا قابل وي، ذهني هر لحاظ سره چې وي قابل، نو دی باندې نظر ډیر لګي. نو بیا ورته حضرت جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې تا ولې هغه کلمات نه ویلې چې د کم په ذریعې سره یعنی انسانان بچ کېږي، آسان الفاظو کې وي، تا ولې د دې کلماتو په برکت سره دی ته پناه نه ورکوله، دی پناه کې نه ورکول. نو یعنی د دې کلماتو په ذریعې سره ولې تا دی د بد نظرۍ نه بچ کول؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل کوم کلمات ورته وویلې جبرائیل علیه السلام دا کلمات دي، کلماتو ته غوږ شئ، بیا نوره خبره پرې کوو. کلمات دا دي، جبرائیل علیہ السلام تو فرمائل اللهم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجه الكریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس. دا کلمات تخا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا او فرمایله په دغه وخت کې حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما مکمل صحیح شل او د نبی علیه السلام په وړاندې لوبې کول شروع کړل. لوبې شروع کې سم عزت مندون. نو دینه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ای خلکو خپل ځانونه، خپل بیبیانې او خپل اولاد خپل اولاد ته د دې پناه سره پناه ورکوئ، یعنی د دې دعا په برکت سره هغې ته پناه ورکوئ. او د دې په شانتي بله پناه والا دعا نشته دی، یعنی بد نظرۍ نه بچ ساتلو دپاره د دې نه علاوه بله داسې دعا نشته دی. دعاګانې ډېرې زیاتې دي، خو لیکن وایي دا چې دا ټول مجربه ده. ټیک شو؟ دا هم دې نه علاوه نورې دعاګانې هم دي، لکه اخري 2 سورتونه چې دي د قرآن پاک دا هم پې شوف کولی شئ. نو دا دعا ډېره مجربه ده. اوس د دې طریقې کار څنګه دی؟ تاسو به دا څنګه په بیمار باندې شوف کوئ چې چا باندې نظر لګېدلی وي یا په خپله څوک نظر شوي دي، دا به څنګه شوف کوئ؟ د دې طریقې کار ته لږ شانتې غوږ شئ. تاسو دا دعا چې ده که نه، اول به ترې درود شریف مخکې وایي او آخر به ترې بیا درود شریف مخکې وایي. دا دعا به 3 پیرې وایي. درود شریف ووایي بیا به دا دعا 3 پیرې ووایي. خو دې کې تاسو لږ شان دعا ته توجه کوئ. په سکرین باندې تاسو ته ښکاري په دې کې چې دی که نه عاف الحسن والحسین، دا حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما نوم موجود دی. دې کې به تاسو د حسن او حسین نوم نه اخلئ چې د چا باندې تاسو دم شوف کوئ، دا که نه چې څوک نظر شوي دي، دې کې به د هغې نوم اخلئ. بالفرض زما قاسم نوم دی، نو زه به دلته یم عافي القاسمه. ټیک شو؟ عافي قاسما.
ټیک شو او تاسو بخپل نوم اخلي که څوک نظر شوی دی یا که په چا باندې ورشوف کوي څوک مریض دی څوک بد نظر شوی دی نو دخل ته به د هغې نوم اخلي ټیک شو. نو دا دعا به 3 پیرې ووایي مخکې به ترنه درود شریف مخکې ووایي یو پیره بیا به دا دعا 3 پیرې ووایي ورپسې به بیا یو پیرې درود شریف ووایي او په مریض چې کوم وي نظر شوي په هغې باندې دا ورشوف کوي نو انشاءالله د دې په برکت سره به دغه مریض مکمل صحیح شي چې څونه تکلیف دی ورته دی ته نظر شوي دی دا نظر به هم ختم شي او چې کوم تکلیف دی دا تکلیف هم د الله تعالی په فضل او کرم سره مکمل صحیح شي. دین علاوه سورة الفلق او سورة الناس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد يودا او بیا قل اعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا سورة دا په هم سحر او ماخام درې پیری شو کوي هیڅ څوک نظر شوی منوي کنه دغه دعا چې دغه دعا چې دا په سکرین باندې چې موجود ده او دغه قل اعوذ برب الفلق او الناس دا سحر او ماخام په 3 پیری شو کوي که څوک نویم نظر شوی نو ان شاء الله د دې په برکت سره بیا نظر کیږي نه نظر په بیا لګی نه که څوک نظر شوی بیا په دا سورۃ الفلق سورۃ الناس او دغه دعا په شو کوي نو ان شاء الله د دې په برکت سره به مریض مکمل صحیح کیږي تکلیف په ختميږي بد نظری به نه ختميږي. ټیک ته جی الله رب العزت مو خوشاله با ساتي دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان.